بسم الله الرحمن الرحیم. پایرول یو بل هیتروسایکلیک اروماتیک مرکب دی او دام سلور ان جمع 2 پای الکترون لري. سلور ان جمع 2 پای الکترون لري. خو د پایریډین او د پایرول ترمنځ فرق دا دی چې ان الکترون چې کوم دی د په اروماتیک والی کې برخه اخیستې د پایرول. د پایریډین آزاد الکترون جوړه برخه نه ده اخیستې، خو د پایرول چې کوم آزاد الکترون جوړه ده د موږ سره برخه اخیستې ده. نو یو ایزوسایکلوپنټان دی، ایزوسایکلوپنټان دی. هغه کې موږ سره د نایتروجن د sp3 هایبریډایز دی او داغه پی کې آی قیمت څومره دی لکانو 15 دی او د پی کې آی قیمت څومره دی 14.5 دی. څومره چې پی کې آی قیمت کوچنی او مرشي اسیډیک ډیر یې لکانو مرشي اسیډیک ډیر. نو دا sp3 هایدروجن دی، دا هایدروجن sp3 کاربن sp3 نایتروجن سره وصل دی او دلته هایدروجن sp2 هایدروجن سره وصل دی او دا خبره ده چې څومره هایبریډایزیشن کوچنی کیږي sp3 نه sp2 ته ځي دا غیا مرکزی عنصر الکترونیګیټیویټی هم زیاتیږي. د مرکزی عنصر الکترونیګیټیویټی هم زیاتیږي. نو پایرول اسیډیک مونږ سره دی صحیح ده. او بل د چې سلور ان جمع 2 پای الکترون چې دی دا کوم واخلو سلور پای الکترون خو دی کې دي دوه خو پای بانډونه لري. نو سلور پای الکترون خو هغه شو او یو د نایتروجن آزاد الکترون جوړه شو نو د شپږ پای الکترون. نو سلور ان جمع 2 قاعده ما سره شي کې د پای الکترون دا معنی خو مال چې پایرول او پیراډین کې فرق دا دی چې پایرول آزاد الکترون جوړه په بانډینګ کې یا اروماتیسټي د پاره استعمالي خو پایریډین نه استعمالي. او پایریډین الکترون جوړه چې دا هغه مخکنه sp2 ده او هغه موږ سره په پلین سره بالکل مساوي پلین کې ده د کړای. اوکې نو موږ سره یو سترانګ بیسي غیره بیسي نو دا پروټون کا واخلي نو د نایتروجن باندې به کوم چارج راشي منفي دا ورک دی کلوي ته ده یا کلوي سره الکترون هغه د هایدروجن ته مو ورکړو دا باندې موږ دته شیفت کړو صحیح ده. او دا نایتروجن نو موږ سره د باندې د نایتروجن منفي چارج راغی او هغه دغه منفي چارج دلته ورځاو دا دلته لاړ نو موږ سره دلته منفي چارج راغی. کدا منفي چارج منګه دلته انتقال کو او دا بارو باسو نو دلته منفي چارج راځي او کدا منفي چارج به دلته انتقال کما او دا بارو باسما نو دلته منفي چارج راشي. نو تر دې پورې چې ټول باندې ما سره شي راځي منفي چارج راځي صحیح ده. نو 15 ریزونانس جوړښتونه موږ د لپاره شي کولای شو دا موږ لیکلی شو د چا لپاره د پایرول لپاره. نو دیو جن اسیډ کم دی صحیح ده. نیکم منفي چارج چې تولید شو هایدروجن د ورکو کوم منفي چارج پیدا شو په کاڼه باندې هغه موږ روزنانسي ډول باندې هغه موږ خپرولای شو په ټوله کړای باندې. نو دیو جن پایرول اروماتیک دی هایدروجن دغه اسیډیک دی هایدروجن چې اسیډیک دی کلوي نه دی لکانو پوه نه شئ. او ایزوسایکلین کې چې دی کنه ایزوسایکلوپنټان کې هغه نایتروجن خلوي خاصیت غونډې لري آزاد الکترون جوړه چاته ورکولای شي. نو پی کې قیمت ډېر لوړ دی اسمه پی کې قیمت لوړ یې عمره تیزابي خاصیت دا کمیږي. نو کوم دا رنګ موږ وګورو نو نایتروجن دام یو دغه د دې کې ګوره لکانو x+e قاعده نه پلي کېږي دا مې یاد ولرئ x+e قاعده په پایرول کې نه پلي کېږي ځکه د پایرول
نایټروجن سره چې کوم آزاد الکترون بانډینګ کېږي پای بانډینګ کې برخه اخیستې ده نو د قاعدې له مخې کې ایکس پلس سی قاعدې ته وګورئ نو دا sp3 هایبریډایز دی دا نایټروجن خو هغې استثنا دا ده که چېرته کړه کې وسري نایټروجن صحیح ده خوا کې ورسره پای کاربنونه یا پای بانډینګ والا کاربنونه چې پای باندې جوړ کړي نو هغه به sp2 کېږي دا نایټروجن چې د sp2 دی صحیح ده هایبریډایز دی او د ده دغه آزاد الکترون جوړه ده موږ سره عمودن ده د نورو پي اربیټالونو سره نو شپږ پای الکترون لري د وجې نه هغه ارومیټک دی دا وګورئ لکه نو دا ما سره عمودن ده او دې دپاره موږ دغه رزونانسي جوړښتونه چې مخکې موږ ویلې دا موږ کولی شو چې دا موږ جوړ کړو صحیح سره ده چې هایډروجن به ورسره وي نو هغه داسې کولی شو چې جوړ کړو نو موږ دغه آزاد الکترون جوړه چې کوم موږ سره ده دا صحیح ده نو دا موږ ترانسفر کړه دې کاربن ته څنګه دلته وکړو دا نایټروجن دی او دا د آزاد الکترون جوړه دلته موږ سره دا شی دی نو دا الکترون جوړه که زه دلته ترانسفر کړم او دا دلته ترانسفر شي بهر وځي ما سره به داسې جوړښت جوړ شي صحیح ده نو د باندې مثبت چارج راغی نو دلته منفي چارج شو او دلته دا شو دلته هم ډبل بانډ دی صحیح ده چې موږ الکترون دلته انتقال کړی دی اوکې نو که دا زه دلته انتقال کړم او دا به بهر وځي ما سره به جوړښت داسې شي داسې شو اوس که دا زه دلته انتقال کړم هلکان دیجې کې صحیح ده دا که زه دلته انتقال کړم نو دا بانډ به چې دی دا به دلته انتقال شي نو دا ډبل بانډ شو بیا مغه شان هایډروجن باندې خو نایټروجن باندې مثبت چارجي او منفي چارج دلته انتقال شو دلته موږ سره باندې او دا به بیا رزونانس کې شي که دا زه دلته انتقال کړم نو دا به دلته وځي ما سره بل جوړښت چې دی هغه به داسې جوړ شي نو دې لپاره موږ 15 رزونانسي جوړښتونه لیکلی شو چې هغه کې یو باندې چې دی چارج نشته دی او په څلور باندې چې موږ سره هغه چارجونه دي نو هغه موږ داسې هم ښودلی شو لکه نو په دې جوړښت کې هم په دې شکل کې هم څه خبرو چې دا موږ بروس نه راغستی دا کې دغه او که د ویډ نه راغستی دی خو په هغې کې موږ دا ښودی شو نو په دې یو باندې چارج نشته دی او دا الکترون کلاوډ دا منفي چارج دلته لاړ صحیح ده په ارتو باندې هم دی که نه او په دریم موقعیت باندې هم دی او یو څلورم موقعیت باندې هم دی نو ټولو موقعیتونو کې هغه منفي چارج چې دی خور شوی دی دریم موقعیت باندې دی نو په 1 2 موقعیت باندې هم دی په دریم باندې هم دی
نو دا شان که موږ د دې همدغه واخلو ګروپ اف کمپنۍ والا سایکلوپینټاډاین نو سایکلوپینټاډاین دی بیس دی او هغه نه موږ پروټان ابسټراکټ صحیح ده نو هغه شکل بالکل د پایرول غوندې دی نو هغه سره دوه پای الکترون شو یو الکترون جوړه شو دا الکترون جوړه دا شو لکه نایتروجن چې ورکړي دلته چې نایتروجن نو دې کې چې دی شپږ پای الکترون شو او د کوم چې دی شپږ پای الکترون شو صحیح نو دا شپږ پای الکترون چې کوم دی موږ سره هغه ارومیټک دی صحیح ده هیټروسایکلیک دی خو د الکترون جوړه چې کومه ده دا په بانډینګ کې په ارومیټیسیټي کې برخه اخیستې ده او دلته موږ سره دا سایکلوپینټاډاینایل اناین دی او د شپږ پای الکترون برابرېږي موږ سره ارومیټک شو